السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د پښتو ژبې ترکیبي یا تړلو تورو اتم لوست ته ښه راغلاست. د اتم لوست له پیل څخه د مخه دا درې پوښتنې جواب کوي. اول، د دارو کلمې په سر کې کوم توری راغلی دی؟ دوهم، د ډالۍ په کلمه کې ډال په نښه کوي. دریم، د ذاکر کلمې په سر کې کوم توری راغلی دی؟ اوس نو خپل نوی درس ته ښه متوجه سئ او په دا اتم لوست کې د درو تورو ر، ړ او ز ترکیب یا تړل د نورو تورو سره درښیو. دا شکل چې تاسې وینئ ر ده او دا هم د ر شکل دی چې د کلمو سره په سر کې په دغه شکل راځي. اوس نو د رمه په کلمه کې وګورئ چې په سر کې یې د ری شکل په سور رنګ لیکل شوی دی. د ری دا شکل چې لیدل کیږي د کلمو سره په پای کې راځي. مثال ته یې د لمر په کلمه کې وګورئ چې ری په سور رنګ کې لیدل کیږي. اوس به د اتم لوست دوهم توری ړې ته راسو. دا شکل چې تاسې وینئ او لاندې وړغندی هم لري ړې ده او دا هم د ړې شکل دی چې د کلمو سره په سر کې راځي. اوس نو د ړوند کلمې ته وګورئ چې په سر کې د ړې شکل په سور رنګ لیکل شوی دی. د ړې دا شکل چې لیدل کیږي د کلمو سره په پای کې راځي. مثال ته یې د کونړ په کلمه کې وګورئ چې ړې په سور رنګ کې لیدل کیږي. دا شکل چې لیدل کیږي او لوړ یو ټکی لري ز ده او دا هم د ز شکل دی چې د کلمو سره په سر کې راځي. اوس نو د زهیر کلمې ته وګورئ چې په سر کې د ز شکل په سور رنګ لیکل شوی دی. د ز دا شکل چې لیدل کیږي د کلمو سره په پای کې راځي. مثال ته یې د مرکز په کلمه کې وګورئ چې ز په سور رنګ کې لیدل کیږي. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو تر راتلونکي نهم لوست پورې تاسې د خپلو ورونو او خویندو سره داسې کلمې پیدا کړئ ولیکئ چې په سر او پای کې یې د ر، ړ او ز توري راغلي تر څو چې ښه مو زده سي. خوشحاله ژوند ولرئ. په مخه مو ښه.